سیال لپاره بله لومه بله لومه کومه لومه زر یې ویوه چې نور مې دا زړه داسې راچوي مورجانې اورې که نه اورې ډزې نورې زیاتې شولې که نه میرولي ملګري مې ما سره تل د ډزو په باران کې مرسته کړې خیر د مورجانې ما پرېږده چې ورسم بېرته راځمه شعار ونخلي لاسونه پورته سلام پرېږده راځه راتلی شم السلام علیکم په خیر راغلی مهرباني وکړه ته اوس زما سره تشریفات کوې نه سولې ما خو فکر کوه چې ته به کومه رسمي جلسه کې ناسته یې خو چې وینم ته نه یې هو رښتیا ته خو یوازې د رسمي کارونو په خاطر زما دفتر ته راځې رښتیا سولې تا له ما تذکره بکسونه غوښتي وو که نه دغه ده سولې ښه څلور پټې عکسونه یې غوښتي وو که نه دا عکسونه او دا هم تذکره سولې که د اجازه وي زه به د خپلې ملچه کړم سمه ده خیر راشه زما په ځای کښېنه زه به لاړ شم تا ته به کافي راوړم ځان ته ورځه زما د خوار برخلیک شمسه یوازې مینه ته پېژندلی سي نه د سولې عقل سیاله کافي مننه کنسل وبخه سیاله ما نه غوښتل داسې وشي وبخه سیاله ما نه غوښتل چې داسې وشي څه خبر نشته سولې خیر ده د سولې عقل چې دا به کومه سوله وي مقصد هغه د سولې شورا ده ښه یعنې دا په دې معنا ده چې د سولې شورا لا تر اوسه سم نه یم پېژندلی او یې خو څه کړی یم که داسې وي نو ښایي بیا غره ته وخېژمه ښه نو بل څوک هم درسره تښتوي ولې نه تا تښتومه ما ته دومره زړه لرې چې ما وتښتوې ټوکه مې وکړه سولې مه خفه کېږه سیاله مرګ مردان ده خدای پوهېږي بیا هم عفه راته وکړه سولې ته غواړې چې د مرګ او ژوند له بند ازاده سې بیا هم په کوم سمندر ډوبوې د مینې ښه نو د ما کارت به کله جوړ شي سولې هو ته خو د کار لپاره راغلی وې که نه دا خیالات هم انسان چیرې چیرې وړي کاشکې د تا په خیالاتو کې زه وای سولې چې لیدلی مې وای چې ته چېرته تللی وې
د دې کان چې زما په لاس کې وای بیا به نو څوک زما خزانې شمېري. یاد دې اوسه چې سیال زموږ د لویو کارونو په مخ کې لوی خنډ دی. ته چې څومره توان لري د هغه په خرابولو یې مصرف کړه. رئیس صاحب په خبرو کې مه رالوېږه. زه تا ته 2 کارونه در سپارم. ښه په پلان ترسره کړه. باید د چا اهم پورته نشي خو کار شوی وي. رئیس صاحب دا کم 2 کارونه دي؟ موږ ته پکې څه را رسېږي او که نه؟ ته وایي یو ته به ظاهرا د سیال سره د دوستي لاس ورکوي. د چا خبره هغه به ښه ملهم کوي او ورته به وایي چې سړی چې زوړ شي بیا عقل ترې ولاړ شي. دا مازې د ژبې د سر خبره ده. زه سیال کله بخلی شم. دې کار خوا کې چا ته پیسې ورکوه، څوک په خبرو وغولوه، خو یو سیال ته ورشړه. رئیس صاحب ما ټول دا کارونه ترسره کړي دي خو نه پوهېږم سیال ته کم جادوګر داسې تعویض ورکړی دی چې هېڅ هم بې اثر نه کوي. اوس نو بله واوره، ته خپله لور ښکلا وبخه او د هغه مالدار ژورنالست اجمل سره یې واده کړه. زه یې نه بخم، زه یې وژنم. تا خو رښتیا چې خپل عقل بایللی، هغه ستا د ظلمونو له لاسه د امن کور ته تللی ده. لاپې مه وهه، هېڅ هم نشي کولی. ما په څه چلونو اجمل دې واده ته حاضر کړی. دا کار څه ګټه لري ماته؟ د سړک پروژه د باران خیلو له کلي نه تېرېږي، د غره پورې ادامه لري. هغه سپېرو خاورو کې څه دي؟ اوس دا مه پوښته، وایه چې دا پروژه غواړې که یې بل چاته و. نه رئیس صاحب دا پروژه به بل چاته نه ورکوي، دا به ما ته راکړي. اوس د عقل کار وکړه. اوس به ځې او سیال سره به پخلا کېږي. سمه ده رئیس صاحب. زما د لور کار به څنګه شي؟ هغه کې ته مه غږېږه. لور دې زه اجمل سره کلي ته درلېږم. رئیس صاحب ستا لاسونه خو تر ډېره رسېږي، خو باډیګارډ دې ما ته داسې لیونی غونده ښکاري، داسې نه شي چې دا زما کار دی، ته ورځه. بهرامه خاورې ټولې یوې خوا ته ټولې کړه. ښه سمه ده سمه ده. هغه مو وباسه، زه ویوسه. دا خو د ټولو تاریخ تېر شوی دی، دا نه کارول کېږي. دا ډېر زیات وخت تېر شوی دی، په خاطر د ټول مواد د وخت تېر دی. دا لاندې صندوق کې واچوه. اضافي مواد چې وخت پرې تېر دی، دا سب دلته واچوئ، نور نوي مواد پکې تر بس خپله پرېږدي ډاکټر صاحب. دا واچومه. همدا واچوه، صرف همدا پرېږده. صحیح ده. آفرین خندان. یاره سیالاله چې زه خو دې په دې کلینیک کې خزانهدار مقرر کړی وم که نه، اما پکې ستا واده شوی و او مکه مې کاپېرۍ په باغه کړی وی. آفرین خندانه، دا د ټولو ګډ کار دی. موږ او تاسې باید تل په یووالي او اتفاق سره د کلي کارونه وکړو، او بیا د روغتون کار خو تر ټولو کارو پورې وړاندې دی. شاباسي. همداسې د سیال خانه کېدای شي د بهرام خیلو کلي کې داسې ډېرې ناروغیګانې وي. خلک باید خپل کلینیک پاک او آباد وساتي.
تر څو په خپل کلي کې او په خپل کلینیک کې ټول درملنې ترسره شي. رښتیا وایي سولې. ډاکټر صاحبان هم باید د کلي د ناروغانو درملنه ښه په ایماندارۍ او صداقت سره وکړي. د ملک صاحب پیرکي نه ورسېدل. راکړه ما ته راکړه. پیرکي رالېږلي دي. ملک صاحب دننه به لاړ شو. دننه به صحیح ده. راځئ. ولکانو راځئ دا لاسونه ومینځئ. زلمی دې خوا شه. ونیسئ. ستا لاس ژوبل د خیر ده ځه. راځه زویه که دا خو ستا خپل کور دی هر کله راشې راځه. سلام علیکم. وعلیکم شکر. حضر خدای. اجمل جان دا میوه خو هر وخت راوړې دا ډالۍ د چا ده؟ دا ډالۍ نه ده انا جانې، دا مې ښکلا ته جامې راوړې دي. ما ویل چې سوله به مصروفه وي، خپله ولاړم بازار ته او جامې مې ورته راوړې. انا خو زړه د بازار ته تلای نه شي. ښکلا لورې راځه جامې دې واخله په ځای که. سولې راته جامې راوړې دي، دې ته څه اړتیا وه، خو بیا هم مننه کوم. د مننې وړ نه دی. په مینه یې درته راوړي دي لورې. دا میوه هم واخله لږ ووینځه اجمل ته یې راوړه. ستا خو خپل کور دی، اجمل خو میلمه دی. سمه ده نه جانه. انشاءالله چې ښکلا هم خپل کور پیدا کړي. داسې ښکاري چې د ښکلا دپاره ستا په زړه کې یو څه شته. هو انا جانې، راغلی یم چې د سولې سره په همدې اړه خبرې وکړم. زه د ښکلا سره ډېره مینه لرم او غواړم چې واده ورسره وکړم. سوله خو به خبرې وکړې، خو زه دا درته وایم چې د ښکلا سره په محبت په مینه واده وکړه، نه د زلسوي په خاطر. ته بېغمه شه انا جانې، زه به ښکلا تل خوشحاله وساتم. بله رئیسه والکه ما خو د زرګل سره ستا ستونزه حل کړه، پاتې نور ستا خپل کار دی. هغه لیونی ګډ څنګه؟ ما چې درته ویل چې ته غله خلاص یې، نو دا زما خبره ده. زما خبره د کاڼي کرښه ده. صحیح شو، مننه. زمرو د بچو لږ زر زر هوا ورکړه چې والیبال کې ښه شوقونه وکړو. لږ ونیسه. آفرین. السلام علیکم. السلام علیکم. مارجان کاکا ښه جوړ یاست؟ خیر خدام ښه دی. سلام علیکم. ښې ګرانه جوړې خیر خوشحاله. خیرت خو تا چې دلته د والیبال د لوبې لپاره تیاری نیسي او هلته زما په ځمکه باندې نور کسان نقشه اچي. پوه نه شوم. وراره ما خپله ځمکه د یو ګټور کار لپاره کلیوالو ته ورکړې وه. نو ستونزه چې کې ده؟ ستونزه دا ده چې اوس په هغې ځمکه باندې خیالي قبضه لګولې ده. ښه دا خبره ده. ته بېغمه اوسه مرجان کاکا. تا د خپله مځکه د کلي خلکو ته ورکړې ده، اوس به د کلي خلک پوښتنه کوي. ته چورت مه وهه. ستا خبره سمه ده، ما هم خپله ځمکه کلیوالو ته ورکړې ده، نه خیالي ته. ته راځه کور ته به لاړ سو، یو ګلاس چای به وچکو، بیا به وغږېږو. ډېره زیاته مننه، اوس د اوس لپاره را سره وخت نشته.
چې به بیا انشاءالله تعالی بل وخت وخورو. ډېره زیاته مننه. خو ته تشویش مه کوه عمرجان کاکا ښه. موږ کوشش کوو چې د تا ستونزه د مدني لارې نه حل کړو. صحیح ده؟ مدني لارې؟ عجبه زمانه شو. پخوا خو کار د تورو و. که دا مدني لارې پرته له وینو تویولو ستونزه حلوي نو زما هم خوښه ده. په کوم فکر کې لاړې؟ چې څه چرت کې نه یم تللی. زه په تاسې باندې باور لرم سیال صاحب، او بس د تاسې موافقت غواړم. موږ یې تاسو خدمت کې یاستو. خیر اوس مخم کس. هغه د لالا مې ماته ولاړ دی. ښه سید زه ځم خیر اوس که ته لاړ شې کور ته. سیاله هغه شنه ماشین خو بیا ستاسو د کور راووته. ای نو کاشکې زه مخکې خبر وای چې دا هلته راسې په لاره کې به ولاړی په ببو ونه به مې زیری کړی وای. اوس دا سیری خو لاړه دا شیریني به مې زه د ببو نه ولې نه دې راکړم بیا زه کوم. سلام علیکم. بخیر راغلی. ښه جوړې. خندانه د سیال سره د پچې لانجه وه؟ خاندان دی نو نور به څه وایي سولې. وایي چې سوله دونه زړه بره سوې چې بهرام خیلو ته یوازې راځي. بهرام خیل خو همداسې ده لکه خپل کلی. زه به ولې ویرېږم؟ د سیال خان سره د پچې لانجه وه؟ هېڅ هم نه. سیال راته شله وکړه نه چې تا ته به یو خارجي ښځه وکړو. وایي هغه به دلته دې کلي ته کومکونه هم راوړي. ما ورته ویله چې ولې ته اصوله. ښه خندانه ته دا کیسې ګوره. پیو ها یعنې دې اوس قسم کړی چې خندا زما ادم خان یا دی ویلې چې هر چا ماته د خندان د زړه عکس راوړ $1,000,000 ورته جایزه ورکوم. 1,000,000 هغه هم نغد یې؟ نه 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 ګوره زه چې یم که نه خندا نه یم. تاسو بل څه یو کار وکړئ چې د یو زړي پیشو د دې زړه عکس نه ده دا به ماته راکړئ. ډالره به زه په خپله ورسم. ډالرانو سیاله لکه لکه د نقدو کار خو وشو که نه. اوس خو یو مدني مبارزه زما لپاره وکړه کله چې دا سوړ چوپ په پیله پوه شي. سیاله د خندان خو درته تاویږي خو دا پیسې د کتابتون دي. سمه ده سولې. زه به د ملک صاحب او د نورو ځوانانو په همکارۍ او مشورې سره کتابونه جوړ کړم. سمه ده. رښتیا تاسو اوس همدلته ولاړ یو که چیرې ځئ؟ زرګل خان خیالي کاکا لمسولی او هغه ځمکه چې خیریه کار ته یې وقف کړې وه په هغه باندې بیا کار پیل کړی. موږ هلته ځو سولې. راځه ته به هم لاړه سې. وسولې ترورې دا زما لاس کوم تور سپي څټلی ده که نه چې دا ویده بخ بیس نه رابیدارېږي. دا ترور د چا ته ویل؟ ترور تا ته مې نه ده ویلي. ځئ چې ځو ناوخته ته راځئ مخکې شئ. خیالي کاکا سلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر یې؟ وګوره دومره اشرګر مې درته راوستلي. وایم په ورونو برکت شه. ته راځه کېنه ستړی به یې څو دقیقې دمه وکړه. کېنه خیالي کاکا. چال دې د مځکو سره؟ شکر ښه یم. خیالي کاکا د تا چې هر کار وي موږ ټول تا سره ولاړ یاستو خو په دومره لږه ځمکه باندې جنجال کول ډېره بده خبره ده. شرم دی. خیالي اکا یان خندان هم د سره ولاړ دی خو چې نغدې پکې ګورئ. خندانه سیاله تا ته کوم چا شکایت کړی؟ ته خو خبر وې چې دا ځمکه بېکاره پرته وه. ما و زرګل وویلې راځه ځان ورباندې ستړی کړه یو څه به ورنه جوړ شي یو څه ګټه به ورنه واخلې. خبره دې صحیح ده خیالي کاکا. زه به تا ته خبره وکړم که خفه کېږې نه. دا ځمکه خو مرجان کاکا کلي ته ورکړې وه. خو کاشکې کلي جوړه کړې وای. داسې شاړه پرته ده بېکاره پرته ده. یاره څه درته ووایم. خو موږ یوه نوې نقشه ورته لرو. څه نوې نقشه؟ او که دې تاسې خوښه وي نو موږ په دغه ځمکه کې یو کتابتون جوړوو. کتابتون؟ کتابتون خیالي اکا. کتابتون خندانه
خیالي کاکا کتابتون هغه ځای دی چې هلته کتابونه ایښودل کېږي او خلک د ورځې له خوا هلته راځي کتابونه لولي چې په دې کار سره د ټولو خلکو پوهه ورځ په ورځ پرمختګ پیدا کوي دا د موږ او تاسو ټولو په ګټه باندې دی او دغه پیسې هم خیالي کاکا سولې ماته راکړي دي د همدغه کتابتون لپاره چې دلته موږ باید کتابتون جوړ کړو سوله د دې دنیا مالکه شي چې داسې غټ زړه لري زم د دې دعوا او د دې ځمکې نه تېر یم خدای دې تاسو سره ښه وکړي خیالي کاکا خدای دې له تا نه راضي اوسي مننه خدای دې تاسو نه هم راضي اوسي سولې هغه ګوره اجمل ښکلا لکه چې د زرګل خان دې که راځي راځه لاړ سولې زهر انسان خجل تر هر سیال شوم تن زهر انسان خجل تر هر سیال شوم د سوله څنګه راښکاره نه شوه سوله خو ښار ته لاړه څه وخت لاړه دې خو ماته ویلو چې هر کار به په مشورې سره کوو ستا غاړې ته مې لاس نه در رسېدلی ګنې خان کاکا دا ته څه وایې زما په خوارکي به دې څه چاره شوې وه بابو بلا د پرې سولې باندې ولګېږي ولې راته هر دفعه هغه یادوې ګوره لورې ته په زړه کې کینه مه اچوه زړه د مینې ځای دی تور بازه ملک نوروز ته به ورشې او ورته ووایې چې اوس به د اجمل واده په خپله وجره کې کوي او زه به پکې نه یم